السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم شتنه کړې ده چې په روژه کې د سړي د سپینې اوبه د شهوت راووځي. دا روژه متي که نه متي، په شریعت کې هغه ته مدي وایي. شهوت چې انسان ته ورسي هغه سپینې اوبه ځینې وځي. یو مني دي یو مزي دي، د دې فرق وکړي. مني هغه دي چې هغه یو څوک معذوره سي، په هغه باندې غسل ورباندې لازمي شي. نو فقهای کرام وایي دغه شهوت اوبه که د سړي څخه راوځي مدي، په دې باندې روژه نه فاسدېږي. او دغه رنګه وایي که یو سړي سوچ و معذوره سو هم روژه نه فاسدېږي. پرون محترم شتنه مو کړی چې په موټر کې هغه سپور وم، ذکر مې کاوه، معذوره سولم، نو د هغه هم روژه نه ده ماته، روژه یې صحیح ده. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 215 په مفسدات د روژې کې دې ته پر وضاحت ورکړی ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.